وخت مو په خیر. افغان ولسمشر د کابینې په غونډه کې د 1400 مالي کال د ملي بودیجې د مسودې د برابرولو او ترتیب په پار د مالیې وزارت له رهبري او کارکوونکو څخه مننه وکړه او یاده مسوده یې تایید کړه. د کندهار چارواکي وایي تیر ماښام د کندهار په ارغنده، پنجوایي، ژیړۍ، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې تر 130 وسلوال طالبان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. په هرات کې د غرب زون په کچه د کلیوالي تولیداتو نندارتون پرانیستل شو. د کلیو پراختیا وزارت چارواکي وایي د هرات ښار په ترقي پارک کې د غرب زون په کچه د کلیوالي تولیداتو نندارتون به 3 ورځې دوام وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوړي استازي جوزف بورل له پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې او د پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو یوه ورځ وروسته په دې هیبات کې د کرونا د 9,680 نویو مثبتو پیښو په ثبتېدو سره نوی ریکارډ ټینګ شوی دی.